فعل اول کوم فعل ده سو بینیه سو بینیه souligner enseigner accompagner soigner gagner. زي استاذ ترجمه ليكم سو بینی په معنا د چی ده؟ په معنا د لامبول یا هم لامبو وهل. لامبول یا هم لامبو وهل. لامبو وهل. آن سینیه په معنا د چی ده؟ په معنا د تدریس کول. تدریس کول یا هم ښوونه کول. ښوونه کول. اکامپینی په معنا د ملتیا کول. ملتیا کول. سوسوانی په معنا د ځان درملنه یا هم مثلا د ځان نه ساتنه کول کنه هغې ته ویل کېږي ځان درملنه کول. گنیر په معنا د ګټل. ګټل. تاسو څنګه چې ګورئ کنه په او اخ باندې ختم شوي دي فعلونه نو پوهیږئ چې دا چې دي دا د اول ګروپ فعلونه دي په اوس مهاله زمانه کې. په فرانسوي ژبه کې په اوس مهاله زمانه کې فعلونه په درو ګروپونو ویشل شوي دي چې هغه کله چې په او اخ باندې ختم وي نو دا چې دا د اول ګروپ فعلونه دي. اوس زه یو ځل تاسو ته وایم سو بینیه لامبول یا هم لامبو وهل. انسینیه تدریس کول یا ښوونه کول. اکامپانیه ملتیا کول. سوانیه ځان درملنه کول. ګنیه ګټل. یعنی مثلا دا د تاسو چې لکه یعنی څنګه ته تاسو ته وایم چې مثلا تاسو کله چې مریض یې خپل ځان لکه مثلا ځان ته یو سوپ جوړوي یا مثلا کور کې ځان ته کنه لیمو کې چای کې لیمو لکه مثلا زنجفیل او د شیان پکې خوري نو تاسو هغه سره کېږي داسې رقم ته هغه ته کنه سوسونی یعنی داسې ځان درملنه کول د رقم ته دا چې په فرانسوي ژبه کې همیشه دوی هر کانسپټ ته ګوښه لغت یا ګوښه نوم ورته لري. مونږ تاسو چې یو کنه مونږ تاسو مثلا یو درملنه لرو نو یې بدلو وایي چې د ځان درملنه د پلان کې درملنه یعنی دست یعنی زای ورته بدلو خو دوی چې د مکمله لغت یا مکمل فعل ورته بدلوي. خو بیا هم د تاسو ته وایم سو بینیه لامبول لامبو وهل. انسینیه تدریس کول ښوونه کول. اکامپانیه ملتیا کول. سوانیه ځان درملنه کول. ګنیه ګټل. تاسو ګورئ کنه چې د اول ګروپ فعلونه دي خو دلته یو دانه ژ ده کنه چې دا زه هیڅ ما تر اوسه پورې نه ده ویلې. کله چې د هغه ان نه مخکې ژ راشي نو دغه ژ چې د غږ نه لري یعنې نه ویل کېږي. دې په خاطر وایو چې سو بې دې ځای پورې وایو بیا وایو چې بې نیې دې نه هغه کېږو کنه دې نه ټاپ چې دې طرف ته وایو چې بې نیې. ان سې نیې. اکام pa نیه. سوا نیه. گا نیه. دا یعنی لکه دا رقم ته ویل کېږي. ښه اوس دلته تاسو ته ټول ضمیرونه لیکم چې دا څه رقم ته مونږ ګردانوو. مونږ
لرو چې جو زه تو ته ایل ال آن هغه سړی یا هغه هلک هغه ښځه یا هغه نجلۍ آن موږ نو همچنان څه معنا ورکوي موږ وو تاسو ایل هغوی ال هغوی مونږ ویلي وو چې کله چې په فرانسوي په اول ګروپ کې کنه دغه او اغ ورنه پاکو نو دلته چې جوړیږي هغه یعنی دلته چې هر څه پاتې کېږي دغه ټول چې ده نو دغه ریښه ده خو ریښه ده چې زه تاسو ته ولیکم چې پاتې شولو همدومره پاتې شولو دا ریښه ده چې دغه ژیم نه ویل کېږي اوس د ریښه ټولو فعلونو مخته چې کوم ورته یې لیکم دینه مخکې چې زه دې ته ترمینیزونونه ولیکم اول دلته مونږ همیشه هم ته د خپل ترمینیزونو لیست لیکم څنګه چې ګورم چې او اغ د اول ګروپ ده نو د اول ګروپ ترمینیزون جو ته او تو ته او اس ایلو ال ته چې ده او ده آن ته نو ته همیشه بیا او ان ده وو ته همیشه او زید ده ایلو ال ته او ان تی ده په دغه نه بعد په درې سره ګروپونو کې درې سره ته همدغه یو ترمینیزون شته دی نو راځم د ترمینیزون دلته جو ته لیکم او تو ته او اس ایلو ال ته او نو ته او ان اس وو ته او زید ایلو ال جمع ته چې لیکم او ان تی لیکم ها زه یو ځل تاسو بیا وایم جو گن تو گن ایل ال آن گن نو گا نیان وو گا نیه جی نو وایو کنه ایل ال گن گا دا او انتیم نو وایل کیږي جو گن تو گن ایل ال آن گن نو گا نان وو گنیه ایل ال گای خب مثال که دا تاولی کم مثال سر کم تدا وایی چه اگزامپل ایل و چې مونږ پروش په درس کې ویلي و یعنی غوښتل ولواغ فعل وو او دای چې ته گردان وو ایل التا او استثنایی حالت چې وو آفرین جو تایم ایکس وو ترمینیزان تو تایم ایکس وو چې اصل کې ترمینیزان چې یعنی نورمال حالت کې اس اس د کنه دواړو ته خو ولواغ فعل کې دواړو ته چې وو اکس اکس و لکه پوواغ فعل یعنی هغه لکه پوواغ فعل غونته چې موږ هغه بلش هغه فعل ویلی وو وایي چې ال وو ګانیې ښه بیا هم دلته دغه فعل چې دا ولواغ فعل ته چې دلته ګردان شوی ده نو ګانیې چې کېږي په خپل اصل حالت کې لیکل کېږي چې اصل حالت یې دغسې غونته یعنی په څه معنا چې مثلا دا رقم ته ګردان شوی نه دی اصلي لیکل کېږي اصل حالت چې دا او ال مکمل لیکل کېږي دې په خاطر چې یو فعل چې ګردان شي هغې نه پس چې هر څومره فعلونه وي هغه ټول اصلي حالت کې لیکل کېږي وایي چې il vous gagne de l'argent وایي چې هغه غواړي چې پیسې وګټي ایل په څه معنا ده ایل په معنا دی هغه او ولواغ چې وو یعنی غوښتل اوس دلته څه وایو غواړي چې غواړي ایل هغه غواړي وګټي کنه ځکه چې هغه چې شي ته هغه غنیې چې شي ته ویل کېږي غنیې ګټلو ته ویل کېږي نو وایي چې هغه غواړي چې وګټي چې شي پیسې il veut gagner de l'argent هغه غواړي پیسې وګټي il veut gagner de l'argent اوس یو بل مثلا درته لیکم چې خپله ګنیې پکې چې شوی وي ګردان شوی وي ښه بل مثال نه ځکه چې دغه دغې هغه ته لیکم نو وایم چې je gagne
je gagne de l'argent avec mon travail. کله چې تاسو ما ګورئ پوهیږئ چې دې نه پس هر اسم چې راځي هغه څه ده هغه یو مذکر اسم ده په فرانسوي ژبه کې travail. ځکه مونږ مان لیکو او مونږ ته مذکر مؤنث مهم ده ځکه چې دا اسم دلته کوم حالت کې لیکلی دی مفرد حالت کې راغلی ده نو کله چې یو اسم په مفرد حالت کې راشي مونږ ته مذکر او مؤنث راته مهم دي نو دې په خاطر که جمع وای به مونږ چې مونږ لیکلو چې می کنه نور به مهمه نه و چې مذکر ده که مؤنث خو ځکه چې مفرد ده نو مجبوره یو چې پیدا کو چې دغه اسم مؤنث ده که مذکر travail مذکر اسم ده نو چې ورته استعمالوو مون ورته استعمالوو او دغه می پاکوو می د چی شي کوم هغه کې راځي کله چې دغه اسم که جمع وای نو به مونږ می ورته استعمالوله نو اوس ښیي چې دغه د مونږ اسم مذکر او مفرد ده مذکر او مفرد دی خب وایي چې جو په معنا د چی ده زه ګټم پیسې avec de من چی ده خپل خو خپل travail کار وایي چې je gagne de l'argent avec mon travail زه پیسې ګټم د خپل کار سره یعنی مثلا د خپل کار نه زه پیسې ګټم je gagne de l'argent avec mon travail je gagne de l'argent avec mon travail il veut gagner de l'argent je gagne de l'argent avec mon travail چې دلته کله چې توره خطه تاسو وینئ دغه توره کرښه چې ښیي په دا معنا چې دغه چې ده ریښه ده او دغه سره کرښه چې ښیي دغه مونږ ته ښیي چې دا یو ترمینیزان ده ښه بل مثال چې زه تاسو ته ولیکمه د هغه فعل ته د انسیني فعل دی تاسو ته بل مثال غواړم چې ولیکم بل مثال نه یعنې مثلا دې فعل ته تاسو ته غواړم چې مثال ولیکم وایي چې اگزامپل ښه نو او موږ ویلي وو چې کله چې په تنا او ایغ ورنه پاکو که نه همدومره چې پاتې شي دا ریښه ده نو چې کو خپله ریښه دلته چې کو لیکو یې چې ده او ده ان ده اس او ای جی ان ریښه ورنه هغه او ایغ ورنه پاک کړل همدومره ریښه پاتې شوله نو ریښه یې چې کو توره کرښه لاندې یې باسو چې تاسو ته پوه شئ چې دا یې ریښه ده او هغې نه پاس چې کو بیا سره کرښه ورته باسو چې سره کرښه ښیي چې دغه یې ترمینیزان ده خو هغې نه مخکې باید ترمینیزان یې ورته ولیکو نو ته ترمینیزان چې ده او ان اس نو سره کرښه یې لاندې باسو چې وښیي چې دغه یې ترمینیزان ده یو دانه تیم ورته اضافه کړم وایي چې nous enseignons خب وایي چې زه بازار ته خپلې مور سره ځم یعنی چې په هدف د معنی داسې ده که نه چې زه خپله مور تر بازاره پورې یعنی ورسره ملتیا کوم یا څه ورته وایي هغه دریک چې ما ترجمه کړې همراهي ورسره کوم nous enseignons cette leçon j'accompagne ma mère au marché چې بیا هم زه تاسو ته وایم چې اس د دوه دانو واولو ترمنځ راغلی ده نو هغه کې چې کېږي زاید غونډه کېږي او لسان چې ده یو مؤنث او مفرد دلته په مفرد کې راغلی ده خو همیشه یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې او ژ دلته مونږ او باید لیکلي وه خو نه لیکو ځکه ما چې لیپا کړله ځکه چې دلته په چی شروع شوی ده په یو اول باندې شروع شوی ده او که دلته هم وایي که نه بیا هم ژ سره که مونږ ګردانولو بیا هم ژ همداسې دلته
لیکل کېدل او د او ان اس پاکېدل او ورکوله چې دغه ګردان وای کنه نور هم داسې لیکل کېدلو په نو او وو دواړو کې هم دلته غږ اس پیدا کوي هم دلته ځکه چې دلته دواړو کې په وول شروع شوی ده او دغه اس چې ده کنه هم د وو ولا هم د نو ولا دواړه د دوه دانو لکه څرنګه چې تاسو ګورئ دوه دانو وول ترمنځ چې راشي زاید کېږي نو همداسې د دواړو کې دغه دواړو فعلونو کې غږ پیدا کوي وایي چې nous enseignons cette leçon j'accompagne ma mère او مخشي ما چې دا ښیي چې دغه اسم چې د مؤنث او مفرد ده زه بیا د سر نه ټول تاسو ته وایم نو بیا باقي خبرې کوو خو سو بینیې په معنا د لمبول یا هم لامبو وهل انسینیې تدریس کول ښوونه کول اکومپاینې ملتیا کول سو سوانیې ځان درملنه کول ګنیې په معنا د چې ده ګټل Je gagne, tu gagnes, il, elle, on gagne, nous gagnons, vous gagnez, il, elle gagne. Il veut gagner de l'argent. Je gagne de l'argent avec mon travail. Nous enseignons cette leçon. J'accompagne ma mère